ها سلامونه او مینه خویندورونو وایي چې یو ځان شرمي او یو قام شرمي یو خو د دې ځوانې طایفې نه که څه هم په دې کې سپین ږیري هم لاس لري خو ملاتړي ځوانان دي داسې حرکات کوي داسې ویډیوګانې کوي لکه څنګه چې تاسو په تاسو باندې د تهمتونه او تورونه لګیږي دغه د پښتو ډرامې چې دغه نومې نه راځي خو چې ما په نوم پښتون څه خو نور زوړ شوم ما خو داسې پښتانه نه دي لیدلي لکه په دې ډرامو کې چې دي لیندی په غاړه کې اچولي یوه پیسې ښکته یي یوه یې پورته یي نسوارې په ژب خولې کې اچولي کوږ وږ رواني او خولې کږۍ ښي او بس هیڅ حال د ویلو نه دی چې څه وایم خو تاسو یې ګورئ بیا نو ځنې داسې دي چې دوی داسې ویډیوګانې کوي پرون مې یو ویډیو ولیده یو سړي خر په شا کړی دی او دی خدایه مرګ راولې موږ ته بیا وایو چې نړۍ ولې موږ پورې خاندي نړۍ اوس هم ښه ده که موږ یو قام دغسې لیدلی وی لکه موږ ته باور وکړه چې موږ به کرکه ته نه کولی خو دوی بیا هم ښه دي موږ ته ما زیره پورې خاندي هغه حرکات موږ کوو چې د نه کولو دي چې ما وویل چې یو قام شرمي یو ځان شرمي دا ځان شرمول خو خیر دی په نړۍ کې داسې خلک شته چې ځانونه شرمي خو چې دا قام شرمي د دې مخنیوی وکړي دا په تاسې باندې فرض ده چې د دې مخنیوی باید وکړي که هغه هر رقم وي داسې ګډاګانې کوي داسې نڅاګانې کوي داسې ویډیوګانې کوي چې د کولو نه وي ژوي د هغې نه عاجز دي او دی ورباندې ویاړي فخر ورباندې کوي چې هله دا کار ما وکړه په دې ودونو کې تاسو څه کوئ په دې بازارونو کې تاسو څه کوئ دا په ټولو باندې فرض دی چې یو بل پوه کا آیا موږ او تاسو ټول دومره ناپوهه یو په دې شیانو باندې نه پوهېږو ولې نه پوهېږو ناپوهیانې باید مخنیوی وکړه دا حرکات چې وګوري ورشي باید پوه کړي چې وسړیه دا کارونه مه کوه او بیا ویډیوګانې کوي او بیا په ټوله نړۍ کې خلک دا ګوري چې دا دومره سپک کام دی دا دومره سپک ملت دی ځکه خو دښمنانو موږ وپېژندلو ځکه خو دغسې په داسې مرګ ووژلو ځکه خو د رور په مخ کې وژني ځکه خو د ښځې په مخ کې وژني ځکه خو د ګاونډیانو په مخ کې وژني ځکه خو د کام په مخ کې وژني 250 کسان ویلاړي او دا درته پنجابیان په لغتو باندې وي غول او امتیاز یې وباسي او دا ټرت ورته نشي کولی او دا په بړه چینار کې کوي دا په باجوړ کې کوي دا په وزیرستان کې کوي دا په غلام خان کې کوي دا په تورخم کې کوي هغې ورځ مې یو ویډیو لیدله په تورخم کې ماشوم رانیولی دی او پنجابي او په لغتو باندې بله ورځ مې لیدله ښځې نه بوکره لرې کوي لښتې ورته نیولې په چمن کې د پښتنې ښځې نه یو پنجابی مرګ مو پرده شه د دې ژوند نه درته 1000 وارې مرګ بهتر دی مرګ مو پرده شه مخکې نور نظم والی چې ځان ته اور واچوئ دې نه خودکشي وکئ تنور کې ځانه ښځم چې تنور اچي هغې تنور کې ځانونه واچوئ چې ستا په خاوره پنجابی راځي ستا د ښځې کوناټو ته لښته نیولې او لغت یې نیولي ستا په خاوره 250 افیردي او شینواري ورته ویلاړ دي او ماشوم یې په لغتو ایسار کړی مرګ مو پرده شه